السلام علیکم دوستانو، هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. دوستانو زه ریحان سیدي یو ځل بیا د افغان ټیکنیکل ټایپس پښتو یوټیوب چینل لوري یو ځل بیا تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. دوستانو د دې څخه مخکې چې ویډیو پیل کړو تاسو څخه یو کوچنی غوندې درخواست کوم چې زموږ افغان ټیکنیکل ټایپس پښتو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. له سبسکرایب کولو څخه وروسته د بیل علامه کلیک وکړئ او بیا الوئ تر څو زموږ ښایسته ښایسته ویډیوګان تاسو ته له نور څخه د مخه در ورسیږي. نو راځو دوستانو د ویډیو پر لور. بیا هم ښه راغلاست دوستانو، په سلامونو مو هرکلی کوم. دوستانو د پایر د اکاونټ د جوړېدو لپاره به تاسې یو اپلیکیشن چې د پایر په نامه ده همغه له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. که چیرې تاسو ته دغه ډول مشکل وي نو زموږ د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به ما تاسو ته د پایر اکاونټ د کوم لینک چې دی همغه تاسو ته ایښی وي. نو دوستانو که چیرې غواړئ په خپله دغه اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ نو تاسې به خپل پلی سټور خلاص کړئ او په سرچ بار کې به ورته ولیکئ چې پایر. نو دوستانو تاسو ته به همغه اپلیکیشن خلاص شي. نو دوستانو تاسې وینئ چې دغه د پایر کوم اپلیکیشن چې ده همدغه یو دی. نو دوستانو ما ډاونلوډ کړی دی، نو که تاسې به هم ډاونلوډ کړئ نو زه غواړم چې دغه اپلیکیشن اوس اپډیټ هم کړم. نو دوستانو دغه اپلیکیشن چې تر څو ډاونلوډیږي تر هغو پورې زه ویډیو سکیپ کوم تر څو زموږ دغه ویډیو غټه نشي. نو دوستانو کله مو چې د پایر کوم اپلیکیشن د همغه انسټال کړل نو تاسې به دوستانو په باندې کلیک وکړئ او دوستانو دغه به خلاص کړئ. نو دوستانو کله چې تاسې د پایر اپلیکیشن د لومړي ځل لپاره خلاص کړئ نو دوستانو تاسو ته باید دغه ډول صفحه خلاصه شي. نو دوستانو تاسې که چیرې په دې اپلیکیشن کې غواړئ چې د لومړي ځل لپاره اکاونټ جوړ کړئ نو په ساین اپ نه به کلیک وکړئ. نو دوستانو کله مو چې په ساین اپ نه کلیک وکړئ نو دوستانو تاسې به دلته په آی اګری نه به کلیک وکړئ. نو دوستانو کله مو چې په اګری باندې کلیک وکړ صبر ورته وباسو تر څو نوې صفحه خلاصه شي. دوستانو دغه ویډیو سکیپ کوئ مه تر څو له مشکلاتو څخه لرې اوسئ. نو دوستانو کله چې مو په اګری نه کلیک وکړو دلته کنفرم نه کلیک وکړئ دوستانو په دغه ځای باندې. نو کنفرم نه باندې چې کلیک وکړئ دغه به دلته الاو کړئ. نو دوستانو تاسو ته دلته وایي چې یو 4 عددي یو کوډ دلته داخل کړئ. نو دوستانو همغه ستاسې خوښه ده چې کوم ډول کوډ ورته انتخابوئ. نو کله مو چې کوډ ورته انتخاب کړئ نو کنفرم کوډ باندې به کلیک وکړئ. دوستانو ډیر یو ساده اپلیکیشن دی، ډیر ښایسته او خوندور اپلیکیشن دی. په دې اپلیکیشن کې تاسو BTC LTC ډیج کوین بیټ کوین دوستانو دغه ټولې کریپټو کرنسۍ چې دي همغه ټولې دلته پیدا کیږي. نو دوستانو همغه کوډ مو چې مخکې انتخاب کړی و همغه به دوهم ځل لپاره هم دلته پکې داخل کړئ. نو بیا به په کنفرم کوډ نه کلیک وکړئ. نو که چیرې تاسې غواړئ چې دې ته یو فینګر لاک ورکړئ یعنی د ګوتې سره کوم کوډ چې دی همغه ورکړئ. نو که غواړئ نو په انیبل ټچ نو دوستانو په دغه ځای باندې به کلیک کړئ او که نه غواړئ نو دوستانو دلته په سکیپ نه کلیک وکړئ، سکیپ دی سټیپ. نو دوستانو کله مو چې په دې نه کلیک وکړ لږ صبر ورته وباسو نو دوستانو دغه صفحه به خلاصه شي. نو دغه ډول صفحه درته خلاصیږي تاسو به په ډن نه کلیک وکړئ تر څو زموږ اکاونټ چې دا په بریالیتوب سره جوړ شي. نو دوستانو دغه زموږ او ستاسو د پایر اکاونټ ده. نو دوستانو ویډیو سکیپ کوئ مه، په دې کې مهمه خبره همغه اوس دغه ده. نو دوستانو تاسې به دلته راشئ او سیټینګ نه به کلیک وکړئ. نو کله مو چې په سیټینګ نه کلیک وکړ نو دوستانو تاسې به دلته خپل د جیمیل اکاونټ خپل نمبر دا ټول به ویریفای کړئ تر څو ستاسې اکاونټ جوړ شي. اوس ستاسو اکاونټ نه دی جوړ. نو دوستانو دغه ټولې کومې خانې چې دي دغه به زه تاسو ته یوه سټیپ بای سټیپ جوړه پوره کړم. دوستانو ایډیټ پروفایل نه چې کله کلیک وکړئ نو تاسو دلته کولی شئ چې مقصد د کوم ډیټا یا ستاسو کوم معلومات چې دي همغه ټول دلته ثبت کړئ. نو دوستانو اکاونټ رجسټریشن مو چې وشو نو دوستانو په دغه ډیټا باندې وشو. نو دوستانو دلته مهم د ایمیل
کوم ادرس چې د ټلیفون نمبر دغه ډېر مهم دی. نو دوستانو تاسو به په ایمیل نه کلیک وکړئ. نو دوستانو دلته به یو خپل ایمیل ورته انتخاب کړئ او بیا به کنفرم. نو زه مخکې هم ما دوستانو په دې کې د ایمیل یو اکاونټ درلود. نو دوستانو تاسو به خپل ایمیل اکاونټ دلته ور داخل کړئ. نو زه دوستانو تاسو لپاره یو نوی اکاونټ پکې جوړوم. نو دوستانو کله چې تاسو دلته خپل د جیمیل اکاونټ ورته انتخاب کړ نو دوستانو بیا به کنټینیو باندې کلیک وکړئ. نو کله مو چې په کنټینیو باندې کلیک وکړم نو تاسو دغه د جیمیل کوم هغه چې د هغه بدلته ورته انتخاب شي. نو دوستانو بیا بدلته یو پاسورډ ورته ورکوي 4 عددي بنئ. دوستانو دا ځل زیات شو. نو دوستانو دلته وایي پلیز. نو دوستانو دلته کنفرم ایمیل ښیي وایي ستاسو ایمیل ته به یو کوډ درشي. دغه جیمیل یا ایمیل چې چیرته یې هماغه به دلته ورراکوي. نو دوستانو زما ایمیل ته یو کوډ راغلی دی نو هماغه به زه اوس دلته ورته انتخاب کړم. نو دوستانو دغه تاسو وینئ چې زما د جیمیل اکاونټ ته یو ایمیل راغلی دی. نو دوستانو دلته به تاسو په خپل جیمیل اکاونټ نه کلیک وکړئ. نو دوستانو دغه کوډ دی دا به داسې ونیسئ. نو کله مو چې داسې ونیو دا به کافي کړئ. نو کله مو چې کافي کړئ نو دوستانو دغه به دلته پیسټ کړئ ورته. نو دوستانو که پیسټ کوئ نه نو دوستانو یو نمبر هم ورڅخه کافي کوای شئ یا هماغلته بیرته جیمیل اکاونټ ته لاړ شئ او کنفرم ایمیل باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو اکټیوي اکاونټ باندې په بخښنې سره دغه ما بل څه خلاص کړل. نو دوستانو کله چې تاسو خپل د پایر اکاونټ چې دا کوم ایمیل چې ورته راغلی دی نو هماغه کنفرم کړئ. نو دوستانو کنټینیو فایر باندې به کلیک وکړئ. نو کله مو چې دوستانو دلته په کنټینیو باندې کلیک وکړ نو اوس موږ تاسو دوستانو صفحه خلاصېږي. نو دوستانو دلته وایي چې تاسو لوګین کېږئ او که کریټ اکاونټ. نو دوستانو مخکې موږ تاسو خپل اکاونټ دلته پکې جوړ دی یا کله چل وکړئ دوستانو د کوم کوډ چې تاسو جیمیل اکاونټ ته راغلی هماغه زر ورته راکافي کړئ. نو 53 دغه زموږ کوډ دی. نو دوستانو هماغه به دلته لنډ پکې ولیکو 688. نو دوستانو دغه کوډ دا چې تاسو وینئ چې زموږ کوم ایمیل چې د هماغه سکسسفول شو یعنی مکمل ډول سره د منلو وړ شو. نو دوستانو په دویم بخش کې به تاسو دلته خپل کوم ایمیل چې لرئ یا په بخښنې سره خپل د ټلیفون نمبر دلته ور داخل کړئ هماغه چې کوم نمبر وي. نو دوستانو تاسو به دلته یو خپل د کوم ټلیفون نمبر چې دی هماغه به دلته کړئ تر څو تاسو 0.0 ډالر هم درکړي. نو دوستانو د دې لپاره به تاسو یو بهرنی نمبر پیدا کوئ. د بهرني نمبر د پیدا کولو په خاطر به تاسو یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کوئ. نو دوستانو تاسو به یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کوئ چې د ټیکس ناو په نامه ده. دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو له پلی سٹور څخه هم را ډاونلوډ کوئ شئ او که چیرې غواړئ زه به د دغه اپلیکیشن لینک هم تاسو ته د ویډیو په ډسکریپشن کې واچوم. نو دوستانو کله مو چې دغه اپلیکیشن له پلی سٹور څخه را ډاونلوډ کړئ نو په کنټینیو ګوګل باندې به کلیک وکړئ. دوستانو کله مو چې په کنټینیو ګوګل باندې کلیک وکړ نو دلته وایي چې یوز مای لوکیشن. دوستانو تاسو به دلته پر ډونټ یوز لوکیشن نه کلیک وکړئ. نو دلته به یو عدد ورته ولیکئ. نو دوستانو 215 کوم د امریکا کوډ چې دی هماغه به دلته ورته ولیکئ یا 315 دا دواړه د امریکا کوډونه دي. نو دوستانو که دغه کې کوم یو در سره قبول کړل نو هماغه باندې به کلیک وکړئ. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې دا بغیر د نمبر څخه دغه ویریفای شي نو دوستانو نمبر ورکولو ته نشته ضرورت او یوازې جیمیل اکاونټ پکې داخل کړئ. نو دوستانو دغه د پایر د اکاونټ د جوړولو طریقه. نو دوستانو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.